عیسی علیه السلام مبارک د يهوديانو چې هغه حضرت عیسی علیه السلام په بارک نسب په لحاظ سره غلطه عقیده ساتل او ساتي دا غوی د عقیده دو جزونه دي یو خو نسب په لحاظ سره غوی عیسی علیه السلام مبارک غلطه عقیده ساتي او بل چې دنو د وفات په لحاظ سره غوی دا عقیده ساتي چې عیسی علیه السلام چې دنو هغه مونږه فانسی کړی دی او وجل دی او هغه مړ دی لکه نو د عقیده باندې الله جل جلاله په دې صورت کې رد کړی په دې پوره صورت کې په دې غلطو عقیدو دواړو الله رد کړی دی او صحیح عقیده چې دنو هغه الله دلته بیان کړل سورۃ النساء کې هم په دوی رد شه دی او صحیح عقیده الته بیان کړل سورۃ المائده کې هم په دوی رد شه دی او صحیح عقیده الته بیان کړل سورۃ مریم کې په دوی رد شه دی او صحیح عقیده الته بیان کړل په مختلف انداز کې الله جل جلاله په دوی رد کړي او صحیح عقیده هغه بیان کړل دویمه عقیده هغه د عیسایانو ده نو هغه هم په دوه جزونه باندې دوه اجزا دي راوي یو خو هغه د عیسی علیه السلام په حواله سره دا عقیده لري چې نعوذ بالله د خدای او نعوذ بالله خدای چې دنو هغه د عیسی علیه السلام او د الله جل جلاله او د عیسی علیه السلام مور مس کې تقسیم دي ته عقیده د تسلیث دویم جز دا غوی د عقیده دا چې هغه هم دا خیال ساتي چې عیسی علیه السلام خو فانسی کړي او يهوديان بیا داغه نه سوخ پس الله جوندې کو بیا اسمان ته دغه دواړه عقیده غلطي دي او په دې باندې چې دنو الله جل جلاله په دې صورت کې مستقل طور باندې رد کړي درېمه عقیده هغه د عیسی علیه السلام متعلق د مسلمانانو د چې اسلامي عقیده ورته ویل کی چې هغه د قران کریم د دې سوراتونو آیاتونو نه ثابته ده چې کوم معلومونه واغس او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ډیر شی حدیثونو نه هغه ثابت او هغه عقیده دا ده چې عیسی روح الله د الله جل جلاله بنده او داغه پیغمبر او الله پیدا کړو د کلمه کن سره الله پیدا کړو او بیا الله جل جلاله کله چې يهوديانو داغه مخالفت شروع کو او داغه د قتل منسوبه شروع کړه نو الله هغه اسمانونو ته اوچت او د اسمانونو نه باغه په آخري وخت کې نږدې قیامت ته کله چې دجال راوخیږي نو دغه وخت کې به د دجال د قتلولو لپاره الله جل جلاله هغه راکوزي هغه به دجال قتلوي او بیا په دنیا کې باغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې د مسلمانانو خلیفہ وي او اسلامی حکومت بچلې د دې نه دا مطلب نه دی چې هغه خپل پیغمبري شه دا هغه به ختم شي مثال موږ دا سوالو چې موږ د سرحد گورنر سے پنجاب ته لاړ شي سکار باندې سو وخت د بار نو البته د پنجاب د گورنر چې څه قانوني هغه به دی مني هغه باندې بچلېږي څومره وخت چې دی هلته خو د دې دا مطلب نه دی چې دی نه د ګورنرۍ عهده د سرحد چې و نو هغه ختم شو هغه خپل په وخت پورې به ورسره هم دغه مثال د حضرت عیسی روح الله دی چې خپل د پیغمبرۍ منصب داغه به برقراري کو دی وجبانه خو قران کریم داغه دومره عظمت بیان کړ دی او په قران کریم کې دا واحد پیغمبر دی چې دغه پورا تفصیل قران کریم هغه سره دغه مور صاحب تفصیل واغستو بیا دغه پیدایش واقعي را واغستا
د مور طرفه د نیا بحث د نیکه بحث راواغستو پیدایش واقعي راواغسته د پیدایش نرسو داغه د معجزو تذکره یې کړه د پیدا کېدو مقصد او چې د پیدا کولو طریقه دا ټول په تفصیل سره قران کې بیان شو او بیانې نو دا چې قران کریم کې بیانې دا د دې لپاره چې مسلمانانو ذهن کې دا خبره کینی او پریوزي چې دا د الله حق نبی دی پیغمبر دی حق نبی دی بنده دی د الله خدای نو د الله بنده او پیغمبر او چې راکوزیږي نو بیا هم پیغمبر به پیغمبري دي نه ختميږي خو په دین د محمد صلی الله علیه وسلم بچلیږي او خلافت به د مسلمانانو کوي دا صحیح عقیده ده دقه قرآن بیانوي دقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیر شی احادیث طیبه نه ثابته بیگانی درس کې مونږ واورید چې عیسی علیه السلام بیبي مریم تعالی الله جل جلاله فرمای چې عیسی علیه السلام زوی بدل زدر کوم د کلمه کن نو پیدا کیږي او داغه بدا د معجزې او هغه بنی اسرائیل ته ورسولا الی بنی اسرائیل پیغمبر بلیګم هغه بنی اسرائیل په دې مضمون سره انی قد جئتکم دې زین عیسی علیه السلام چې کوم واز سره الله لګلو هغه واز ورته چې دنو هغه وکړو نو مخه ته ویل ولي احل لكم بعض الذي حرم عليكم چې زبا حلالوم تاسو د پاره بعضی هغه سيزونه چې هغه حلال او تاسو حرام شوي دي تاسو دا حد درمۍ د وجنه حد نه د تیر وته د وجنه په بازو خبرو کې همیشه په هر زمانه کې د هر یو پیغمبر مخالف خلق چې دنو هغه تیر شوی الله فرمایي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا وکذالک جعلنا لكل نبي او دغه شانت مونږه ګرځولې او د هر یو پیغمبر د لپاره عدوا دشمنان هم په بنی آدمو کې هم په پیریانو کې هم په شیطانانو